WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوست واجد الله. څرنګه چې تاسو ته پته چې افغانستان او پاکستان دواړه اسلامي ملکونه دي او بیا ګاونډي ملکونه دي او د یو بل سره ډېر پخواني تعلق دی. د افغانستان د پاکستان نه علاوه ګزاره نه کیږي او د پاکستان د افغانستان نه علاوه نه کیږي، ځکه چې ډېر داسې مفادات دي چې هغه زمونږ شریک دي. بیا تر هغې نه غټه خبره دا ده چې زمونږ رشتې دي، د پاکستان رشتې په افغانستان کې دي او د افغانستان رشتې په پاکستان کې دي. نو د دوی د یو بل نه ګزاره نه کیږي. بیا که موږ بزنس ته راشو نو بزنس هم چې کومه دی یا کومه تجارت چې کومه دی د افغانستان د پاکستان سره کیږي او د پاکستان د افغانستان سره کیږي او روزانه ډیر داسې کسان د افغانستان د پاکستان سره ملاویږي، د پاکستان د افغانستان سره. دا په پاکستان کې هم داسې کیږي، په یورپ ملکونو کې هم کیږي او په عرب ملکونو کې هم کیږي او داسې ډیر کسان دي چې یو ځای اوسیږي هم. خو د بد قسمتۍ سره د سپورټ په وجه باندې موږ یو ډسټریبیوشن راوستی دی، موږ یو الګوالی راوستی دی. موږ وایو چې تاسو یو جدا خلک یې، موږ جدا خلک یو. بیا که موږ سپیشلی د پښتنو ته وګورو نو د افغانستان او د پاکستان پښتانه چې کوم دي دا یو دي او د دې چې موږ کله بنیاد ته لاړ شو نو بنیاد د دې دواړو ملکونو یا د دې دواړو قومونو یو دی. نو نن به موږ د افغانستان په پروني میچ باندې خبره کوو، ځکه چې پرون دا میچ هم زما سره زما ملګری فضل واحد صاحب دی، تاسو کتلی شئ هم په سکرین باندې، دوی هم زما سره راسره موږ په یو ځای کې ولاړو. دا میچ موږ هم لایو وکتلو، خاص طور باندې اخري دو اورې چې کومې دا موږ وکتلې او هغه کومه سچویشن چې موږ په هغه ځای کې وکتل او بیا کور ته رالو او کور چې موږ بیا کومه حالات سپیشلی په دغه کې وکتلې په سوشل میډیا باندې چې په یورپ کې څه وشو، په ګراوند کې څه وشو، په دې ټوټل باندې موږ د فضل واحد صاحب سره هم تبصره کوو او خاص داسې کریټیکل تبصره په دې باندې کوو چې موږ مزید دا غلطیانې ونه کړو، دا کومه غلطیانې چې موږ وکړې. ځکه چې ډېر میچونه په د ایشیا کپ کې موږ د بهارت سره وکړو، د نورو ملکونو سره وکړو، د هانګ کانګ سره وکړو. هانګ کانګ ته موږ ډېر غټ شکست ورکړو، خو داسې ریاکشن موږ ونه لیدل. کومه ریاکشن چې په دې بیګاني میچ کې راغلی په دې باندې به د دوی سره تفصیلا ګفتګو کوو. نو د دوی نه آغاز کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله ډېر زبردست الحمدلله. د پروني میچ باره کې که موږ خبره وکړو دې ته په کومه نظر باندې ګورې؟ دا کومه سچویشن چې په ګراوند کې څه وشو کومه نظر؟ بیا مزید په یو باندې خبره کوو، خو دې میچ تاسو په کومه نظر باندې ګورئ؟ د دې پس منظر باندې واجد صاحب که موږ داسې لږه رڼا واچو، اصل کې حقیقت داسې ده دا څه چې وشو پرون میچ په دوران کې یا د میچ نه بعد کې، نو دا د دې بنیاد داسې اصل کې نه وي. ټیک ده جی، افغانستان پښتانه رونه یا د پاکستان پښتانه رونه یا افغانیان یا پاکستانیان څونه خلک چې دي دوی اصل کې زمونږ سره ډېر مرج دي. ټیک ده جی، پاکستان کې بېتحاشه افغانیان رونه پاتې کېږي. ټیک ده جی، که موږ هر ځای ته لاړ شو، هر ښار ته لاړ شو، موږ ته افغان رونه چې دي هغه میلاویږي. ټیک ده جی، داسې که سعودي کې عرب ممالک څونه دي هلته کې هم افغان رونه چې دي هغه د پښتنو سره د پاکستان د خلکو سره ملجل کې اوسیږي. ټیک ده جی، نو دا اصل کې دا ماحول چې دا د پیله نه داسې نه وي. ټیک ده جی، دا د مودو نه دی د یو بل سره اوسیږي او ډېر ښه ماحول کې اوسیږي. خو کله چې داسې ورځ راشي نو چونکې دا یو دوستانه ماحول وي. ټیک ده جی، په یو دیرې کې، په یو هسټل کې یا یو ځای کې، که هغه یو بازاري، که هغه یو منډیي، که هغه یو اداره یي، هغې کې چې دی پاتې کېږي نو دا دوستانه ماحول کې د یو بل ته دا طنز و مزاح او دا ټانټینګ کوي لکه. ټیک ده جی، خو کله کله پکې داسې چونکې قوم خپل قوم وي، ملک خپل ملک وي، نو کله کله بیا د دې نه دا حالات دې طرف ته لاړ شي چې هغو په خپلو د جذباتو په وجه باندې هغو په خپل ځان باندې قابو نه ساتي او ماحول ډیر خراب شي. دوی په دې کې بد اخلاقي هم وکړي، دو په دو کې چې دې کې چې دا خپل حدود هم کراس کړي، یو بل سره اختلافات هم راشي. نو مین خبره دا ده چې دا اصل کې یي داسې نه، خدا په دې ورځ په دې یو پرټیکولر ټایم کې چې دا کنه نو دا ماحول داسې جوړ شي. سکارلی ډیبیټ په دې باندې خاص طور باندې موږ د اخري اور ته راځو یا د اخري اور نه مخکې دوه باله مخکې خبره کوو. کله چې اسف چکاو والا د هغې نه بعد چې هغې آوټ شو، کومه ریاکشن چې افغان کلاړیانو ورونو کړی، آیا دا ریاکشن دې ته په کار و؟ کوم ځای کې چې کوم کس کیچ واخیستلو داسې ریاکشن یې وکړه لکه څنګه چې د یو دشمن ملک خلاف کیږي؟ اصل کې جی زما په نیز دا چې دا کنه دا ډیره غټه د قمقلتوب خبره ده. که هغه پاکستانی پلیئرز کوي د هغو سره، که افغاني پلیئرز کوي د پاکستان پلیئر سره. ټیک ده جی، اصل کې دوی ته د دې د ریزلټ پته نه وي. ټیک ده جی،
دلته کې دا خلک یو بل سره ډیر نږدې اوسېږي ټیک ده جی او کله چې دوی دوو ټیمونو ته دا عوام ګوري نو دلته کې دا عوام قدرتی طور باندې تقسیم شي په دوو کې ټیک ده جی صحیح ده جی افغان خلک افغانستان ټیم سپورټ کوي پاکستان خلک پاکستان ټیم سپورټ کوي ټیک ده جی نو کم کھلاړي ټیک ده کم کھلاړي چې په میدان کې د کرکټ د په ګراوند کې داسې بد اخلاقی مظاهره کوي نو د هغې اثرات په معاشرې ډیر زیات خطرناک حد تک غورځېږي. بالکل حقیقت خبر ده. په زوید صاحب دا ته څه لګي چې دا د زموږ چې دا کومه کھلاړیان د دوی په تعلیم کې کمی کیدای شي دي ته کوم ایجوکیشن یا چې کوم د دوی څخه کم کسان کار کوي دوی ته دا ښایي چې تاسو څنګه به ریاکشن کوئ دنیا کې مختلف که د هغو د وجې نه څه کمی شوی دی چې د کھلاړیانو دا کار کړی یا آیا دا کھلاړیان چې کوم دا کار کړی دی دا نوي وو دوی په د کرکټ کې دونه ټیم نه وړولی دوی ته معلومات نه چې د ریاکشن به په معاشره کې څنګه کیږي د څه وجه دغه ځای کې څه وجه اصل ډېر اهم سوال تاسو وکړو د وجې نه خو پی سی بي چې دا که مونږ وګورو که نه هغو د دې دپاره رولز جوړ کړي ټیک دی جی کم کھلاړي چې د کرکټ په ګراوند کې مس بیهیو کوي ټیک دی جی نو هغو دپاره آی سی سی رولز جوړ کړي هغو دپاره پراپر سزاګانې دي هغو پینلټي کېږي جی هغو ته هغو جرمانه کېږي هغو د میچونو نه ویستل کېږي ټیک دی جی خو چونکې بل طرف ته که مونږ وګورو که نه جی نو دا یو انوالنټري ایکشن ده ټیک دی جی دا د دوی نه د جذبې په دغه موقع کې ټیک ده جی دې ته چونکې دی یو ټرم یوز کوي سپورټسمینشپ ټیک ده نو هغه پلیئرز چې کوم دي که نه جی هغو خو دا ډیل کولی شي سپورټسمینشپ چې کوم دا ریاکشنز چې دي ګراوند کې پلیئرز خو هغه برداشت کول شي خو عوامو ته چونکې د هغې پته نه اوس افغان بای چې کوم د آصف علي سره هغه تلخ کلامي شوي ده په ګراوند کې گو چې هغو به د هغې نه 10 منټ بعد بیا هغه سره هغه رنګ د یو بل سره ناست دي ټیک دی جی خو عوامو باندې چونکې هغې ډېر غلط اثرات پرېښودو نو اصل کې دا د سپورټسمینشپ یو حصه هم ده ټیک دی جی په ګراوند کې دا خبرې کېږي خو هر کھلاړي ته د دې احتیاط کول پکار ده. زاهد صاحب که مونږ دقې ته وګورو دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې سپورټسمینشپ چې کومه جذبه ده دا پیدا کول پکار دي خو مونږ که وګورو په دنیا کې د پاکستان او د افغانستان چې څونه خلک دي په خپلو کې رښتې ډېرې داسې رشتې کېدلی شي موږ ډېر مثالونه دي که موږ وګورو که سنګینګ کې سایډ ته وګورو که عام خلک وګورو که کھلاړیان وګورو له ډېرو په خپلو کې رښتې دي یو بل سره زیم راځي خو دا پرونی چې کومه ریاکشن شوی دی د عصب سره د هغې نه بعد چې کومه ډېرې رشتې چې کومې دا په خپلو کې ماتې شوي دي ښځې او خاوند په خپلو کې جګړه کړله په یورپ نه داسې ډېر بېتحاشه کیسونه راغلي دي چې هلته په خپلو کې پښتانه جګړې کوي او دنیا ته ښایي چې لکه موږ پښتانه هم ډیوایډ یو بیا خاص طور باندې که موږ د دغه ټایم کې د ګراوند ته وګورو که نه چې کله د اخرنۍ 2 چکې نسیم شاه ولګولې په ګراوند کې چې کومه کرسۍ ماتېږي په پاکستانیانو باندې کومه ظلم کېږي یا د پاکستانیان چې کومه ریاکشن کوي افغان بایو باندې چې کومه ګزارونه کوي یا کومه کرسۍ ورولي دې ته په کم نظر باندې ګوره آیا په ګراوند کې داسې پکار وو موږ ولې خلکو ته دا ښیو چې موږ په خپلو کې پښتانه چې کوم موږ هم ډیوایډ یو کمزوري یو اصل کې جی څنګه تاسو ته تاسو مخکې سوال کې دا خبره ما راټوله کړه جی چې د دې چې دا په ګراوند کې چې کوم اثرات دي ګراوند نه بهر هغسې اثرات نه وي ټیک ده جی د دې د ګراوند نه بهر ډېر خطرناک حد تک اثرات خورېږي ټیک ده جی مونږ په سټیډیم کې کتلی شو چې هلته کله میچ پاکستان وګټلو هلته څنګه ماحول جوړ شو ټیک ده جی هلته کې مونږ سوشل میډیا په تھرو باندې خبر شو چې هلته افغانیانو پاکستانیانو یو بل ته د کپرو ته کرسۍ هم راغورځولي ټیک ده جی نو دا انتهایی لکه د مرګ حالت والا کنډیشنز ټیک ده جی دی خو یو بل د مرګي کوشش کړی یو قسم ته ټیک ده جی نو زه څنګه چې دا خبره ما پیله وکړه چې دا څنګه په ګراوند کې د دې اثرات دي که نه د هغې نه 200% خطرناک اثرات د دې په معاشرې کې راځي بله خبره دا جی دلته که مونږ وګورو پاکستان کې فار ایگزامپل نور ملکونه پرېږدئ سعودي عربیا فار ایگزامپل دبئی وغیره ټیک ده جی گلف کنټریز چېرته چې افغانیان رونه پاکستانیان په یو کثیر تعداد کې اوسېږي دلته که اوس کرنټلی مونږ پنډۍ کې دا سټوډیو کې ریکارډینګ کوو که چېرته مونږ اوس منډۍ ته لاړو د راولپنډي فروټ منډي چې کومه ده سبزي منډي ده ټیک ده هلته کې د افغانستان د ورونو او پاکستان دوی ډېر زیات دي تعداد کې اوس که تاسو لاړ شئ تر دې ټیمه پورې به هغو د یو بل سره همدا بحث کوي او یو بل طبیعتونه چې دي که نه دا وراني دا وجه څه ده جی
تاسو خبره کټ کام دا وجه صرف دغه ده چې هغه د 2 منټو غلط حرکت د وجه نه کم چې په سټیډیم کې وشي او په لکاو کروڑونو خلک ګوري هغه اثرات چې دا په معاشره کې ډېر غلط پریوزي تر دې پورې چې تر نن چې کوم دی منډۍ ته ډېر خلک د کار د دې وجه نن دي راغل چې پاکستاني به موږ ته پیغور کوي چې تاسو بیګا میچ وبایللو دونه سخت اثرات دي بیا په جوایت صاحب کومه یو دغه ته وګورو کنه د پاکستان چې کوم دا یو مشر رور دی د افغانستان یا د بنگلاديش موږ مشر رور ته ګورو موږ د مصباح الحق په ټایم کې هم یو داسې وخت راغلی چې بنگلاديش ته موږ میچ پرې ښودلی شو جی از ا کنټری چې موږ زو لکه په کار خو نه ده ځکه چې سپورټسمین یا د سپورټ په دغه باندې خو که چېرته هغه میچ موږ بنګلادیش ته پرېښی بنګلادیش چېرته په ژوند کې یو سیریز نه و ګټلی نو بنګلادیش په یو سیریز ګټلی وی دویمه په ټول عمر زموږ د پاکستان احسان پاتې شوی دریم خبره دا وه چې هغوی به پاکستان ته وزټ کړی و ځکه چې پاکستان ته په وخت کې دوره کول چې کوم ډېر زیات لازمي و خو هغو هغه دوره هم منسوخ کړه هغو هغه چې څومره خواهش و یا د خلکو کوم شوق و چې هغه به د پهله په ژوند کې چې کوم پهله ورلډ کپ دی دا به وګټي هغه که ایشیا کپ په نوم باندې هر یو کپ چې کوم دی هغه به وګټي خو مصباح الحق هغه میچ هغوی ته پرې نه ښودو او ویې ګټلی د هغې نه خو هغه میچ هم د هغوی په خپل ملک کې خو هلته دومره ریاکشن نه و لکه په بیګاني میچ کې چې ریاکشن و د دې به څه وجه کېدای شي ولې دومره هیوي ریاکشن تاسو چې کوم سوال وکړو جی دا تاسو سره به دې ځای کې زه لږ اختلاف ځکه کوم چې د سپورټس دنیا د هغې روایات او رواجونه چې کوم دي هغه لږ بدل دي ټیک ده جی دا د هر سړي خپله نظریه ده واجد صاحب لکه فار ایگزامپل تاسو به دا سوچي دا خبره به تاسو کوئ چې یاره که دا میچ چې مونږ چېرته بنګلادیش ته پرېښودی و ټیک ده جی نو زمونږ نه خو پیسې نه تلو د هغوی به پوینټس برابر شوي وو هغه به فاینل ته تلي وو ټیک ده جی اصل کې د سپورټس دنیا دی کې د دا هر څه کاونټ کېږي ټیک ده جی او بله خبره دا ده چې دا هر یو سیس چې دا جنرالایز کیږي ټیک ده جی پاکستان کې یو 5% خلک داسې تا ټیم چې کوم ده کنه پاکستان کرکټ ټیم چې دا نه خو د مصباح الحق ټیم ده ټیک ده نه د بابر اعظم ټیم ده ټیک ده جی او نه دا د شاهد افریدي ټیمو او نه چې دا د یونس خان ټیمو دا د جی د پاکستان ټیم ده ټیک ده جی نو اوس هغه صرف انفرادي فیصله نشي کوله کله هم نشي کوله ټیک ده نو دا میچونه کول دا میچونه ګټل دا انتهایی اهم خبره ای ځکه چې هم په دې میچونو باندې دیتا انټرنیشنل رینکینګز جوړیږي ټیک ده جی نو دا خو لکه یو داسې سوال دی تاسو چې پرې ښودل خو کله هم نشي کېدله ټیک ده جی او بل سوال د تاسو سو جی بیا د هغې نه پس موږ راځو نسیم شاه طرف ته نسیم شاه که موږ ګورو د دم ډېر سټرګل دی ډېر زیات سټرګل یې کړی دی د سټرګل نه بعد راغلی دی او دا چکې ولې بالکل که موږ دې نه شاته میچونه وګورو په دې کې هم دا هم تقریبا هیرو کېدو طرف ته روان و ځکه چې ډېر ښایسته بالینګ یې کوو او ډېر ښه کارکردګي یې کوله او دا تقریبا د دې نه دویم دریم کلاړي دی چې پاکستان ټیم ته راغلی و خو بېګانې چې په دې میچ باندې کوم ریاکشن راغلی دی خاص طور باندې موږ که د سراج الحق صاحب ریاکشن وګورو یا د جماعت اسلامي ریاکشن وګورو دې ریاکشن ته په کم نظر باندې ګورې خاص طور باندې که موږ د سراج الحق صاحب فیسبوک باندې یا ټویټر باندې ټویټس وګورو هغه ویل چې د دیر کس چې کومه دی دا زموږ سر یې بلند کوو بیا خاص کر د ته پلار تعلق چې کوم و دا د جماعت اسلامي سره و د جمعیت سره تعلق و او مختلف خلکو نه مختلف رنګونه ورکړو آیا که دیر کې موږ ګورو په دیر کې خو هم ډېر شي افغانیان دي د هغوی زړونو ته به هم درد رسېدلی وي او بیا داسې که موږ هر یو کلاړی د هر یو ښار سره دغه کوم منسلک کوو چې دا د دې ښار سره د تعلق دی د دې ښار ترقي وکړه نو بیا هغه زموږ ملک چې هغه یونټي کم ده که نه هغه یونټي به هم ختمه شي بیا که موږ کلاړي د پارټو طرف ته بوځو چې د دې د پلانکۍ پارټۍ سره تعلق دی نو هلته به څه مسایل نه پیدا کېږي بیا خو به وایي دا د پی ټي آی سره تعلق دی بل به وایي چې د نون لیګ سره تعلق دی د پیپلز پارټۍ سره تعلق دی بیا خو به ډسټریبیوشن پیدا نشي جی بالکل تاسو سوال ډېر اهم ده د دې داسې قسمته خبرو سره د داسې قسمته په سوشل میډیا باندې پوسټ سره د داسې قسمه ټویټ سره ډسکریمینیشنز پیدا کېږي خدا یو معاشریاتي نظریه ده جی سوشل فینامنا ده ټیک ده جی کله چې یو انسان په عروج کې ټیک ده جی که تاسو وګورئ خپل علاقې کې ایون ده او که تاسو د خپل خاندان نه د خپل محلې نه ګاونډ نه هم د دې خبرې حساب چالو کوي ټیک ده جی شروع کوي صحیح ده نو تاسو ته به د دې خبرې اندازه ولګي کله چې د یو انسان عروج وي ټیک ده جی نو د هغه چاهنې والی هم ډېري ټیک ده جی او هر یو انسان خپل ځان چې دا د هغه سره په څه نه څه واسطې شریکوي ټیک ده جی ځکه خو وایي که نه چې د کامیاب انسان چې دا که نه
د کامیاب انسان دوستان هم ډیری، رشتہ داران هم ډیری، او د کامیاب سړی واسطه هر سړی ورکوي. ٹھیک ده جی. او ناکامه انسان چې کوم ده جی هغه که د چا د وینې رشته ورسره هم ولې نه وي، خو چې د هغه باره کې ذکر راشي نو خلک وایي دا خو زه نه پیژنم. دا یو سوشل فینامنا ده. ٹھیک ده جی. نسیم شاه چونکه بهترین بالر ده، ټیک ده جی، او بیگانی میچ کې چې هغه کم پرفارمنس و نو بالینګ خو په خپل ځای، خو هغه چې اخیری کم 2 سکسز لګولي وي، ټیک ده، کمې چکې چې 2 لګولي وي، ټیک ده، نو دا د هغه دپاره څنګه چې زمونږ د کرکټ روایت دي، نو دا د هغه دپاره د راتلونکي 15 کالو دپاره چې دا کنه کافي دي. ټیک ده جی. بالکل میرټ خوازه هم دا حال دا. ټیک ده جی. گو هغه ډېر ښکلی پرفارمنس کړه. ټیک ده جی. خو موږ په هسټري کې کتلی شو که داسې یو پلیر زموږ سره یو ورځ ښه ګیم کړه، ښکلی ګیم کړه، ټیک ده جی، نو هغه بیا 15 کاله په هغه 2 چکو باندې په ټیم کې د ټیم په ښه حصه وي. ټیک ده جی. بله خبره تاسو سراج الحق صاحب خبره وکړه. ټیک ده جی. سراج الحق صاحب نه جی، معاشرې کې هر یو کس، ټیک ده جی، هر یو کس چې ده هغه د کامیاب سړي تابعی. ټیک ده جی. هغه مایند چې دا هغه ایکسپټ کوي. ټیک ده جی. اوس دا نسیم شاه چې کوم پلیر ده، کدو چیرې روان یو میچ کې 2 میچو کې پرفارمنس خراب وکړو، ټیک ده جی، د د لاسه کچېرې یو میچ لاړه نو بیا به څوک دا نه وایي چې دا ډېر ښه پلیر ده. خو نن که تاسو وګورئ سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، هر څه چې دي هر څه باندې دا پریس کېږي جی. تاسو خبره صحیح ده، ځکه په یو میچ باندې چې کومه 15 کاله خلک چلیږي، لکه موږ په هر زمان صاحب ته وګورو، په هر زمان په د انډیا خلاف یو سنچري والو 100 کاله نه اوس هغه چې کومه په ټیم سره دی. اوس موږ راځو سکالري ډیبیټ وکړو. سکالري ډیبیټ به داسې کوو، دې نه پهله که موږ شهریار افریدي صاحب هم چې کومه بېګا یو ویډیو ورکړ چې لکه پښتنو ته پکار ده چې جګړې نه کوي، موږ خپل وروڼه یو بیا مسلمانان یو، خو دواړه اوس په دې باندې سکالري ډیبیټ کوو. ځکه سکالري ډیبیټ کوو چې زموږ که پښتانه وګورو نو هر سړی مایک چوت کړی، موبایل یې مخې ته ایښودی او پته نه چې مختلف حرکتونه کوي، بیا په مختلف ملکونو کې. په ریسنټلی که تاسو یو واقعه د ګل چاهت او د هغې سره د یو امیر صاحب وګورئ چې بهترین ښه ښکلی ګیر یم د ډېر په شره برابر قسم دی، پته نه چې هغه هلته د مشهور کېدو دپاره څه څه ونه کړه، څومره پښتانه بدنام کړو. اوس موږ راځو سکالري ډیبیټ باندې. زه بار بار ځکه دا بحث کوم چې پاکستان کې ډېر کم، بیا خاص طور پښتنو کې که موږ ګورو که نه ډېر کم داسې سکالران وي، ایجوکیټډ کسان وي چې هغه د کیمرې مخې ته راځي. هر یو سړی بس کپړې ویستلې دي، لګیا دی چې بس د پښتنو بېعزتي هم کوي او د پاکستان هم بېعزتي کوي او د افغانستان هم کوي. رسنټ 4-5 سال مخکې موږ لاړ شو سپیشل پنځوایت صاحب، نو پاکستانی به لایو ویډیو باندې به چلېده، افغاني به پاکستاني ته کنځلې کولې، پاکستاني به افغاني ته کنځلې کولې، پته نه چې په کم ملکونو کې به ناسو. تا ته څه لګي؟ موږ پښتانه یو، بیا ګاونډیان یو، بیا ورونه یو، بیا په یو بل باندې ډیپینډ کوو. خاص طور باندې که موږ نیم افغانستان ته وګورو، نه دی په پاکستان باندې بوج دی. که دا ایجوکیشن باندې د ایجوکیشن ته هم دیو پاکستان ته راځي، که دا بیماری دی بیماری دپاره هم دیو پاکستان ته راځي، که مزدوري د مزدورۍ ته هم دیو پاکستان ته راځي. سپیشلی مې آپ کو زه تا ته یو ورکوټ دغه ښیم، که ته چېرته د اسلام آباد د سبزي منډۍ ته لاړ شې که نه، ته وګورې تقریبا غالبا ګمان دی لکه اکچوال زموږ سره ریسرچ نشته، خو 50% نه والا تر 70% پورې چې کومې د افغانستان چې کومه زموږ ورونه دي هغه په دې منډۍ کې کار کوي، د دې نه مزدوري کوي، اخلي خپل بچي ساتي، که په افغانستان کې که پاکستان کې. بیا موږ پښتانه چې کوم یو که نه، موږ په تعلیم یا په دې نور شیزونو باندې ولې دومره مخکې نه ځو چې موږ داسې واړه شیزونه رالو د یو بل سره ډسکریمینیشن کوو چې ته افغانی یو، ته پاکستانی یو، ته نمک حرامه یو، ستا دا مسایل دي، ستا هغه مسایل دي، ته پنجابیان په تا باندې حکومت کوي. بجای د دې چې موږ دا شیزونه وکړو، که موږ یورپ ملکونو ته وګورو که نه، لږ ډیبیټلی ځکه دا خبره کوو، یورپین کنټریز کې چې کوم نه خو باونډریان شته، نه هغه یو بل ته دا وایي چې ته د جرمني یې، ته د انګلینډ یې، ته د امریکا یې، هسه کوي په ترقۍ روان دي چې څنګه مخکې لاړ شي، څنګه به دوی په ټیکنالوجي کې ترقي وکړي، دوی څومره ښه تعلیم حاصل کړي، دوی څومره زیات PhD سکالرز دغه کې پروډیوس کړي، MS سکالرز پروډیوس کړي، BS والا سکالرز پروډیوس کړي، په نالج کې ترقي وکړي. موږ د پښتانه ولې په تعلیم باندې ولې مخکې یو بل څه دغه نه کوو چې موږ له جګړې کوو، ډسکریمینیشن کوو، یو بل ته چاته نمک حرام وایو، چاته وایي ته په پنجابیانو حکومت دی، کله وایو چې موږ ډیورنډ لاین پسې نښتي. ډیورنډ لاین پرېږده، لر او بر باندې ته څه کې ته ترقي وکړه، که تا ترقي وکړه په دنیا کې به ستا یو نوم جوړ شي. ته مسلسل د کم وخت نه ډیورنډ لاین پسې شاته لګیا یې، یا په سرو کپړو پسې شاته لګیا، یا په بل څه پسې، تا ته څه لګېږي؟ تاسو سوال ډیر زیات لوی کوچی
ټیک ده جی جی نو دې کې تاسو ډېر سوالات راغونډ کړو ډېر زیات تاسو دې کې ډېر زیات سوالات راغونډ ضرورت دی. پهله خبره خو زه تاسو ته دا کوم چې تاسو دې کې مارجنلایزیشن وکړو ټیک ده جی تاسو مارجنلایز کړل تاسو ویلې چې پښتانه ولې ډېر پاتې دي نه جی داسې خبره نه ده جی پښتانه پاتې ډېر نه دي جی سب کانټیننټ بر صغیر ټیک ده جی ایشیا مونږ ټول پاتې یو ټیک ده جی اصل کې زمونږ بنیاد غلط ته جی زمونږ بنیاد غلط ته اوس خو که تاسو د سوشل میډیا خبره کوئ یا تاسو د داسې انکرانو خبره کوئ یا په سوشل میډیا باندې دا کم خلک چې ډېر زیات وایرل دي ټیک ده جی کا په یوټیوب دی کا هغه په ټیک ټاک دی کا هغه په فیسبوک دی ټیک ده جی کا هغه په هر څه دی ټیک ده جی نو هغې کې خو یو وجه دا ده انتهایی اهمه بیا به زه تاسو تاریخي یو څو ریفرنسز درکوم ټیک ده جی خو هغې کې یو اهمه وجه چې ده هغه پکې دا ده چې تا لیټریسي ریټ ډېر کم ده ټیک ده او هغه تا ستا د پوره د ملک کم ده دا نه چې صرف د پښتونستان کم ده ټیک ده جی یو خبره بل پښتنو کې ماشاءالله ډېر قابل خلک دي هغه اوس بیله خبره ده چې هغه خلک ته کتل نه غواړي ټیک ده جی که فیسبوک باندې تا ګل چاهت ښکاره کیږي نو ته اسرارتل صاحب کله نه ګورې ته یوسفزي صاحب کله نه ګورې ټیک ده جی داسې بلها چهرې ټیک ده جی هغه ته نه ګورې چې کله تا ګل چاهت مخې ته راځي نجیب فیض مخې ته راځي ټیک ده جی د دو خلقو تعلیمي علمي معیار څه شه ده هیڅ نشته ټیک ده جی خو کوم چې د تا نفسي لست ده ټیک ده نفسي لست چې تا کم ده هغه دغلته پوره کیږي ټیک ده بیا اتا ایجوکیشنل کم ګرومینګ چې ده هغه داسې نه ده شوه ټیک ده چې هغه تا دې طرف ته ډایورټ کی ټیک ده چې دا زما فیلډ نه ده دا زما ایریا نه ده چې زه دا وګورم ټیک ده بله خبره اهمه ما تاسو ته وایي زمونږ تاریخ وران ده ټیک ده جی مغل هسټري ته که مونږ لاړ شو که نه جی هلته نه تا ته دا خبره دا بنیاد ښکاره کېږي ټیک ده جی که ته چېرې ډیګینګ وکړې ته خپل بنیاد ته ورسې تا ته خپل بنیاد هغه ځای نه معلومیږي چې کله په یورپ کې آکسفورډ او کیمبرج جوړېدې نو تا مغل سلطنت په ټایم کې ټیک ده په هغې ټایم کې دلته څه جوړېدو تاج محل جوړېدو ټیک ده تاج محل نه تا ته څه فایده ټیک ده ستا بنیاد د دغه ځای نه غلط روان شو ټیک ده جی او بله خبره دی کې اهم رول د څه ده ټیک ده تېرو ورځو کې ما د یو سکالر ډیبیټ او ډسکشن کتو ټیک ده جی په یو چینل باندې هغو دا خبره کوي چې ایون انګلینډ اور any European country هغه وی 15 ورځې هم پولیټیکل انسټیبিলিټي نشي برداشت کوا ته د پچھلے ډیکیډز نه ټیک ده فرام ډیکیډز ته دا برداشت کای نو چې یورپ امریکا انګلند هغه 15 ورځې یو مهینه 25 دن نشي برداشت کوا نو ته 10 years 20 years even 70 years به تسنګ برداشت کی ټیک ده جی بل خبره اتا دلته کې چې کوم ماحول ده ټیک ده پولیټیکل انسټیبিলিټي چې کومه ده ټیک ده هغه عمران خان سے په حکومت کې راشي پی ډی ایم روډونو ته راوځي ټیک ده ته چې سحر پاسې او پازیټیویټي یو پازیټیو thoughts سره ټیک ده یو پازیټیو تھینکینګ سره ته چې کله را پاسې سحر نو ته سینې د جیو والا به د ملک د تباہی خبره کوي د ایر وائی والا به د ملک د تباہی خبره کوي ټیک ده هر یو چینل والا چې ته لګوې تا ته به پازیټیو څه هم نه ښکاري ټیک ده حالانکه که ته نور ملکونو والا چینل نیوز ګورې ټیک ده کله کله موږ هم د هغې دوره وکړو ویې ګورو ټیک ده جی هلته ډېر سکالسټک سیزونه ډسکس کېږي که په هغه د هغوی اخبارات دي او که هغوی د هغو چینلې دي ټیک ده جی که جاپان ته وګورې چاینا ته وګورې امریکا ته وګورې جرمني ته وګورې څومره چې هم کنټریز دي ته سهار نه تر ماښامه پورې ته سوشل میډیا باندې سټریم میډیا باندې ټیک ده ټي وي چینلز باندې ته پازیټیو سیز نه اورې ټیک ده جی نو ته به هغه طرف ته به ستا رجحان څه راشي ټیک ده جی بل انتهایی حد تک افسوسناکه خبره دا ده ټیک ده جی افسوسناکه خبره دا ده چې ما په دې خپلو سترګو انتهایی تعلیم یافته خلک ولیدو ته هغې کې اساتذه کرام ټیک ده جی
هغه کې ویل ایجوکیټډ خلکا ایم فل پی ایچ ډی سکالرز اوکې هغه ټول چې دی هغه څه کوي هغه هم بای خپل د ورځې په 24 غنټو کې 3-4 غنټې په سوشل میډیا په یوزلیس سیزونو کې ضایع کوي ٹھیک ده جی نو چې اوس تا سکالرز اتا ماستر والا خلکا اتا بیچلرز والا خلکا هغه بای ټیک ټاک تنوستی نجیبه فیس ګوري او بای دا نور سونه فیمس ټیک ټاکرز چې دي د دو مسخري ګوري ټیک ده نو تب ترقی څنګه وکي اصل وجوهات جی دا دي مهرباني په زوید صاحب تاسو نو وخت راکولو ناظرین دوی چې په کومه طریقې سره گفتگو وکړه ډېر ښه گفتگو وکړه او ډېر بهترین خبرې وکړې چې موږ لا په کار دا چې موږ یو ډایرکشن ونیسو موږ په مخ کې باندې لاړ شو موږ په ایجوکیشن کې ترقي وکړو موږ خپل دوه قسمه خبر چې ایجوکیشن دی یو خپل رهنمایي کول دی یو بهترین انسان جوړېدل پکار دی لازمي خبره نه چې ترې پی ایچ ډي وکړې ته یو بهترین انسان یې ته بالکل سکول ته مزه خو لکه تا تربیت پکار ده چې ستا کور کې تربیت وشي ستا په جماعت کې تربیت وشي په بل ځای کې ستا تربیت وشي د بل سړي احساس ته پیدا شي چې د هغه عاجز به څه مسایل کې دی شي کور کې مور بیماره ده پلار یې بیمار دی گاون کې چې کوم وی لکه د یو بل خیال ساتو دا کوم ډسکریمینیشن چې موږ کو کتاب غانه یا ته پاکستاني چې دا ډسکریمینیشن موږ ختم کو او موږ په مخ کې لاړ شو په مخ کې باندې ترقی وکړو نو کوشش وکړو تاسو لپاره به داسې ویډیو راوړو نو تاسو زموږ چینل هم لایک کړئ سبسکرایب هم کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ او بلکې په راولپنډي اسلام آباد کې تاسو سره څه قسمه مسله وي تاسو زموږ سره کنټیکټ وکړئ ودن 20 منټس یا آدھا غنټه یا نیمه غنټه کې موږ تاسو خواته درځو تاسو आवाज به جوړوي تاسو आवाज مخکې خلکو ته رسو نو د بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ د الله فامه